دا رقم حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ګران صحابي دی ابي امامه رضی الله عنه. ابي امامه وايي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، کله چې یو سړی د حج د کولو سه یو ظاهري مخامخ یو ښکاره عذر تا نه راوګرځوي د حج، یعنی ته داسې عذر نه لري چې ستا د عذر د مخلوق او د خالق باندې باندې معنی د حج څه دی چې تا له حج راوګرځي. د یو او سلطان جابر یا داسې یو ظالم باچا نه چې هغه ته حج کولو ته نه پرېږدي. لکه اوس د دنیا حکومتونه دا رقم دي چې خامخا به له تا سره پاسپورټ وي، ویزه به وي، د هغه ملک شناختنامه شناخته کارت او تذکره به در سره وي. که ستا سره دا نه وي ته نسې تللی. اوس یو سړی دی دا عذر لري، د پاسپورټ مشکل لري، د کارډ مشکل لري، سفر نشي کولی، یا داسې باچا دی چې هغه د اسلام خلاف دی، هغه څوک حج ته پرېږدي لا نه، نو دا دویم عذر دی. دریم د الله رسول صلی الله علیه وسلم او مرض حابس، یو داسې مرض چې دا مرض ته له دې راګرځولی، یعنې د مرض په خاطر باندې ته حج ته نسې تللی. د دغو درو عذرو سه یو عذر هم د انسان د نه، یو ظاهري حاجت نه، ظالم او حکمران نه، او یا داسې یو مهلک مرض نه چې ته حج وکړې حج ته نسې تللی. دا درې شیان هېڅ شی لا نه وي. فمات ولم يحج، بیا پر دغه انسان باندې مرګ رالی او حج نه کوي در سره، فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا، نو دی دې مړ سي، پر دې مرګ راسي، که د یهودیت په حالت کې مري نعوذ بالله، او که د نصرانیت په حالت کې مري نعوذ بالله. دا دونه لویه ګناه ده. او موږ څه عذر وایو؟ څنګه عذرونه دي؟ اچا هم له یو عالمه د الله د دین له یو متخصصه، له یو مفتی، له یو شیخ الحدیثه دا پوښتنه نه وکړل چې مولوي صاحب زما دا عذرونه چې دي دا قابل قبول دي، یعنی دا عذر زه ویلی سم د الله په عذر چې زه له حج ورباندې خلاص یم، هېڅوک هم دا پوښتنه بیا له چا نه کوي. په دې ځای کې بیا هر سړی، هر حاجي صاحب، هر ځوان خپله مفتی هم دی، عالم هم دی، بس دا سوال دی په زړه کې کوي او جواب هم دی په خپل زړه کې خپله ورکوي. ما یې ګورې مثال له مخه وویلي چې ډېر کسان دا رقم دي، ډېر ځوانان دا رقم دي چې دا د حج په 10 لکه، مطلب اوس حجونه تقریبا 10 لکه روپۍ غواړي، په 10 لکه روپۍ د ده مخامخ د ده سره داسې قیمتي شیان ورسره وي چې دا نه د ده پلار په دې باندې خوا بدوي چې ستا خو دا مخامخ شیان چې دی د 13 لکو بالا دي، 15 لکه 20 لکه د 10 لکو روپو شیان خو تا سره باندې مخامخ، یعنې قیمتي موبایل، قیمتي ګاډیان، ښه زورور موټرسایکل یا موټر یا نور شیان. دا عمره ده تقریبا دا 4 کاله د مخه، 15 کاله د مخه په 70,000 په 80,000 روپۍ باندې سړي عمره کولی شي. ته یې ووایاست تاسې په خپله زندګي باندې تاسې یو 15 نفره ځوانان دا ولیدل چې یاره دا عبث شیان دي، دا به خرڅ کړم، زه به ولاړ شم عمرې ته به ولاړ شم. که سره دا دماغ د چا د نه، یاره دا خو د ملا کا د سړی ملا یا سپین ږیری یا لوی حاجي صاحب هغه به عمره کوي. دا زموږ په دماغ کې دا نشته چې ښه زه دونه قیمتي موبایل لرم، د 4 لکو روپو موبایل لرم. دا اوس زمانه کې تقریبا په 1.5 لک روپۍ باندې سړی عمره کولی شي، زوروره ښه د ښه پیکیج عمره کولی شي. چا دا وویل یاره زه دا موبایل د 4 لکو د ګرځوم، د 2 لکو روپو موبایل واخلم، دا 2 لک روپۍ به په عمره کې مصرف. تاسې به ځوان نه یې لیدل. ولې؟ دا په دې خاطر باندې خو زموږ په فکر کې دا نشته. دا مهمه موږ بولو نه، دا ضروري بولو نه، دا دونه کار بولو، دا هغه فارغو خلکو کار یې بولو. نو ځکه زما ورونو کوشش دا وکړي چې تاسې د حج د عمرې اراده له ځانه سره وکړي. اسباب خو الله تبارک وتعالی برابري. زموږ د نو دا رقم دي چې هغه عذر د حج د نه کولو د لري، هغه غیر معذور، هغه دماغ جوړ کړی، بس زم معذور یم. ما درته وویل مال ګوره هېڅ چا هم داسې نه دی کړي الا ماشاءالله فصل کې یو 15 نفره، دا 15 نفرو دا رقم نه دی کړي چې د یو عالم د الله د دین یو متخصص د الله په دین باندې یو پوه، یو شیخ الحدیث ته کښېني چې حضرت مفتی صاحب یا مولوي صاحب یا شیخ صاحب زما دا عذر اوس د دې قابل دی چې زه دغه ته نه ځم، حج یا عمرې ته نه ځم. بس دا د خپل ځان له خپله طبیعته دی مفتی دی، دا د علم دی، بس دی نه ځي حج د عمرې ته نه ځي. او سره لی دی په 13 جمعه کې دا بیان تیر شو چې د اسلام
د اسلام په امورو کې په کارو کې بهترین کار حج او عمره ده. ادا زموږ او ستاسو په معاشره کې باید چې موږ عام دعوت خپل ورونو ته، خپل قریبانو ته، خپل دوستانو ته د دې ورکو چې ته کوشش دا وکړه چې دونه قیمتي شیان د سره دي، دونه روپۍ د سره دي، حج ته یا عمرې ته ولاړ سه. عمره د الله رسول صلی الله علیه وسلم سنت عمل دي. 4 عمرې د الله رسول صلی الله علیه وسلم کړي. 4 وارې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرې ته کړلې. عمرې ته ولاړ سه. دا دونه قیمتي شیان د سره دي یا دونه روپۍ در سره دي. ستا په یو ادنا موټرسایکل قیامت چې دی هغه د یوې عمرې روپۍ غواړي. ولې عمرې ته نه ځي؟ لیکن زموږ په خلکو کې دا فکر نشته. څوک دا دعوت نه ورته کوي چې ولې ته خو دا عمرې ته چې ته ولاړ سې، دا د الله تبارک وتعالی په کور باندې به طواف وکړې، دا به صفا او مروه باندې به دا سعی به په صفا او مروه باندې وکړې، دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت شریف ته ورسې. دا څومره بهترین عبادت دی او زموږ او ستاسو د ایمان او عقیدې سره تړلي مقدس اماکن دي. دې ته به ته ولاړ سې، لیکن دا دماغ د چا سره نسته او دا دعوت څوک نه ورته کوي. د دې الټه خلاف د حج په شپو کې بعض ملحدین، د الله د دین دشمنان، د الله د قرآن دشمنان، د الله د رسول دشمنان، هغه دا وایي یا خلک دا د حجو ته ځي، دا پیسې دلته مسکینانو ته ورکړه. د ستا دا تقریر، دا آواز چې دا د حج پیسې و مسکینانو ته ورکړه، دا په دا نورو ځای کې ته ولې نه کوې؟ ته یو ورځ یو حاجي صاحب راوګرځوي چې حاجي صاحب د دا واده مصرف 15 لک روپۍ 6 لک روپۍ په دې واده باندې خرڅ کړې، 2 لک روپۍ خرڅ ور باندې وکړه، د 18 لک روپۍ د مسکینانو ته ورکړه. هلته ته ولې نه وایې؟ دا چې خلک دا د خپل ځان د بچاو دپاره د خپلو کړوسیانو غم اخیستی، 14 چته بنګله یې جوړه کړي یا مارکیټ جوړ کړي، په دې ځای کې ته ولې دا نه وایې چې ته ستا خو یو 2 چته مارکیټ هم بس دی، دا نورې پیسې د مسکینانو ته ورکړه. دا چې خلک فضول خرچې کوي په یوه شپه باندې پر ډومانو باندې 6 لک او 10 لک 50 لک 100 لک روپۍ خالي پر ډم باندې دی پاش، په دې ځای کې ته ولې نه ورته وایې چې دا ته په دا ډم باندې دا 2 روپۍ ته وپاشلې، دا خو په دا کلي کې کونډو یتیمانو ته ورک. دا د الله د دین دشمنان، دا ظاهري په ظاهر کې صوفیان او بزرګان، دا بیا په د حج په شپو کې بیا دا پوسټونه کوي، دا دعوت خلکو ته کوي چې حج ته مه ځئ، دا پیسې مسکینانو ته ورک. لکه دا فرضي حج دی، دا چې دی 2000 وار مسکین ته ورکړي، لیکن دا د نه کولو سبب دی جهنم ته ځي. دا پر د فرض دی، دا پر د مؤمن باندې. او بل دا خو عظیم عبادت دی، بهترین عبادت دی. هر مؤمن دی کوشش دا وکړي په خپل زندگی کې د یو وارې عمرې ته ولاړ سي، یو وارې حج ته ولاړ سي. نو زما ورونو، دا یو پیغام و. الله جل جلاله دې موږ او تاسو توفیق دا رانصیب کړي چې موږ او تاسو د حج او د عمرې اراده له ځانه سره او د الله رب العزت څخه وغواړو، بار بار یې د الله څخه وغواړو. ما ته یو سړی، زما یو ملګری و، عمرې ته تللی و، زما دا ګمان و چې د حج کړی، زه ورغلم مبارکي ته ورسره کښېنستم، ولا زما خو دا اول وار دی. نو ماشاءالله دونه سرمایداره دی، زما نو دا ګمان دی چې تقریبا یو 20 یا 30 ملکه به ده غوښتي، د 10 ملکو یا د 20 ملکو، حد اقل ته 10 ملکه وبل، د 10 ملکو سفرونه دې کړي دي. در دا اوسه پورې دا په زړه کې نه ورګرځېدلي چې زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ته ورسم، زه به د الله جل جلاله د عظیم کور بیت الله شریف ته به ولاړ سم. نو دا دې ته اوس څوک انشاءالله دا نه وویل چې ته خو دونه ظالم یې، پر ځان دې دونه ظلم کړی دی، 10 ملکه 20 ملکه دې پر ویزو باندې غوښتي دي، خرچې دې کړي دي. حتی یو ټکټ زما انډیوال دی ترکیې ته ځي، ما ته ویل 8 لک روپۍ زما ټکټ، بزنس کلاس 8 لک روپۍ زما یو ټکټ، په دې کې تقریبا د کور زنانې مور سره وي. نو چې 8 لک روپۍ په 8 لک روپۍ باندې نه، په 9 لک روپۍ باندې فرضي حج کېږي. په دې ځای کې بیا موږ معذور یو، په دې ځای کې بیا موږ ځان ته بهانې، هلته بیا د خالص د پکنیک د طبیعت د سمېدلو دپاره ترکیې کې نو څه شته، ته یې راته ووایه. خو یو ښار به وي، ښه پارکونه به وي، ښه باغونه به وي، ښه روډونه به وي، نور نو څه شته. د طبیعت د سمېدلو لپاره یو ټکټ د یو نفر د بزنس کلاس ته زه په 8 لک روپۍ باندې کولی سم، لیکن د فرضي حج دپاره د خپلې مور، د کور، لور، زوی دې دپاره بیا نه سم کولی. نو ځکه زما ورونو، دا دعوت الی الله، د الله و دین ته دعوت، دا زموږ او ستاسې فریضه ده. موږ باید چې خپلو ورونو ته دماغ ور جوړ کړو، فکر ور جوړ کړو چې تا سره دا قیمتي ډېر پیسې در سره دي، یا قیمتي شیان در سره دي، فضول فالتو شیان. د 1 لک روپو موبایل چې کم کار کوي، د 15 لک روپو موبایل هم هغه کار کوي.
نو د 15 روپو موبایل چې په جیب کې دی خو لاړ شه حج ته ولاړ شه عمرې ته ولاړ شه د بهترین عبادت دی په دې کې د انسان ایمان او عقیده مضبوطه کیږي او د الله تبارک وتعالى له طرفه د اجر او د ثواب مستحق ته ګرځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم وليس للحجة المبرور ثواب الا الجنه د حج مبرور ثواب جزاء بدله ما سوا د جنت بل شي نشته الته د الله رسول صلی الله علیه وسلم وايي که سړی بې عذر حج نه وکړي فليس له ان يموت فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا او بل روایت من درته تیر کې د الله رسول وايي د خوښه ده په يهودو کې مري که په نصاراو کې مري د الله رسول صلی الله علیه وسلم د محشر په ورځ په يهودو کې راپورته کیږي که په نصاراو کې راپورته کیږي دونه بهترین عبادت او موږ په مازی بهانو باندې ځان ځینې ګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي الحاج والعمار وفد الله حجان او عمریان دا د الله لشکر دی دیتا وفد الله وايي دا د الله لشکر دی دا الله وفد دا ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم کچیر دی دعا وکي الله د دوی دعا قبلي او کچیر دی د الله سره بخښ وغواړي الله دی معافي دونه بهترین عبادت الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب